سلامونه ملګرو تیر ورځ په میزي اډه کې نامعلومو وسلوالو په یو برید کې 15 ځوانان شهیدان کړل، 4-5 زخمیان سو. په میزي اډه کې په سپینه ورځ باندې نامعلومه وسلوال په سپینه ورځ باندې غایب سو. تاسو ته معلومه ده چې نامعلومه کسان څوک دي، له کومه ځایه راځي. بیا د دې غمجنې کورنۍ لخوا د دې شهیدان سویو کورنۍ لخوا په میزي اډه کې پر وال مسیزي باندې د جاشرب له کورو مخته د دې شهیدانو کورنۍ پرلت کېناستو. هغه پرلت ته د پښتونخوا وطن سیاستوال، علماء کرام، ځوانان ټول په لوی تعداد سره ګډون وکړي. په هغه پرلت کې موږ هم د پی ټي ایم نمایندګي وکړه، موږ خپله وینا وکړه، خپل دریځ مې دوی ته کښېښودی. نن ماپښین د ریاست لخوا د میزي اډې صدر تاڼې لخوا پر موږ باندې اف آی آر وسو، پر ما باندې اف آی آر وسو. په دې کې عالمان وو، ملکان وو، سیاسیان وو. خو دوی د پی ټي ایم کومه نمایندګي چې سرور کاکړ کوله، یعنی ما کوله، پر هغه باندې دوی اف آی آر وکړي. افسوس پر دې باندې راځي چې په دې بدبخته ریاست کې اف آی آر به پر هغه چا کېدی چې چا د چا نازولي وژلي دي، چا غوا به تاوان کیسونه کړي دي، چا غلاوې کړي دي، چا ډاکې ولیدي، چا انسان وژنې کړي دي، چا مندې برې کړي دي. اف آی آر به په دې ریاست کې پر هغه چا کېدی. خو بدبختانه په دې ریاست کې اف آی آر دوی پر هغه چا باندې کوي چې څوک د امن خبره کوي، څوک د خپلې خاورې د امنیت خبره کوي، څوک د خپلې خاورې د وسایلو خبره کوي. دوی پر هغه باندې اف آی آر کوي. خو یوه خبره ورته کوم د خپلو ځوانانو ته د سوشل میډیا د لارې چې اف آی آر ډېره وړه خبره ده. اف آی آر ډېره وړه خبره ده. موږ پر ځان باندې مین خلک نه یو، موږ پر کام باندې مین خلک یو. د اف آی آر چې چا اف آی آر کوي، د هغه ته وایم له اف آی آر هغه خلک ډارېږي چې چا ځان ته محلونه جوړ کړي وي، بنګلې جوړې کړي، سرمایې جوړې کړي، د شهرت شوقیان وي، هغه له اف آی آر بیریږي، ډارېږي. موږ له اف آی آر نه ډارېږو. زموږ په مزغو کې د کام مینه ده، زموږ په مزغو کې د خپلې خاورې ساتل دي. دا اف آی آر ډېره وړه خبره ده، ډېره وړه خبره ده. موږ خپله سرمایه په خپل جوب کې ساتو. دا کونډونه، دا سرمایې، هغه خلک له اف آی آر له زندانه ډارېږي. دا زندانونه موږ تجربه کړي دي، اوس هم زموږ ملګري 2-3 کاله کېږي چې په زندان کې ناست دي. خو ځوانانو ته وایم چې په کار داسې دی چې تاسو د خپلې خاورې حقیقي قاتلان وپېژندئ، د خپلې خاورې حقیقي قاتلان وپېژندئ، نور خاموشه نه کښېنئ. پښتونخوا وطن ته دا اور راغلی دی. د دې اور مخنیوی، د دې بدامنۍ مخنیوی دا په ځوانانو باندې کېږي. ځوانان به پاڅون کوي، ځوانان به قامي چغه کوي. زه په دې اوس هم بیا وایم چې په دې ډي سي اپس کې ناست ډي سي او د دې انتظامیه دا د دې لپاره نه دي ناست، دا د دې لپاره نه دي ناست چې ته نالۍ جوړوه، دومره کروړه رالی د ډي سي در لاس وځي، ته روډونه جوړوه، ته شنې ټاکۍ بېشه، ته 2 کیلو دال بېشه. دا د ډي سي کار نه دی. د ډي سي کار دی امنیت راوستل، د دې خاورې ساتونکی، چوکیدار. دا ستا کار نه دی ډي سي صاحب. ډېر د افسوس خبره ده، نن 5مه ورځ ده، قاتلان در اوسه ورک دي، قاتلان غایب دي. وزیر داخله او د دوی ټیم رالی، د جاشره پر کور یې د غمجنې کورنۍ ته فاتحه ورکړه. زموږ په مزغو کې خو اوس هم د جبار دغه ماشوم چغې دي چې موږ پر 9 بجې و خاور ته سپارئ. د 9 کلن ماشوم چغې ویلې چې زما پلار چا شهید کړي او پر څه شي شهید کړي. وزیر داخله او د ټیم رالی، د قاتل بجای چې څوک امن غواړي پر هغه باندې اف آی آر وکړي. ځوانانو پر دې باندې تاسو سوچ وکړئ.